سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بنګلادیش نوي وزیر اعظم په تازه بیان کې ویلي دي هند مو هیواد کې د غلطو خلکو سره رابطې لري، خو دا هیواد باید د بنګلادیش په اړه خپله خارجه پالیسي باندې بیا غور وکړي. بل خواته په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه ځای د پولیسو او چارواکو بد چلند او پر وړاندې د طالبانو چپتیا ته په ټولنیزو شبکو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د یو افغان کډوال په سر د ایراني پولیس مات شوی دغه زنګون د ټولنیزو شبکو پر یو ټرینډ بدل شوی دی. دغه قرباني افغان د ایراني پولیسو د ظلم او وحشت په ځواب کې چغې وهي، پښه دې زما له غاړې لرې کړه. د ټولنیزو شبکو کارکوونکي همدغه چیغه د افغان کډوال درد او زور ته د پام اړولو سمبول په توګه کاروي او له ایران څخه غواړي چې که افغان کډوال اخراجوي هم، خو غیر انساني چلند خو دې نه ورسره کوي. بل خواته د اسلامي امارت لوړپوړی غړی یونس حقاني وایي د افغان کډوالو له انساني حقونو سرغړونه د منلو نه ده. یونس حقاني ټولنیزو رسنیو کې د ایراني پولیسو له لوري له یو افغان کډوال د ځورولو تصویر ته په اشاره کې ویلي دي باید دغه راز کړنې پای ته ورسیږي او پوښتنه یې وشي. یونس حقاني له کوربه هیوادونو په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو مننه کړې ده او دغو هیوادونو کې له افغان کډوالو غوښتي چې خپل وطن ته دې راستانه شي. بل خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي زر تر زره دې د علي وزیر د خوشي کېدو امر وشي او پر هغه لګول شوي تورونه یې درواغجن بللي دي. نوموړي لیکلي دي پوهېږو چې دغه ډول تورونه پر سیاسي خلکو د یوې حربې په توګه استعمالیږي، خو په عدالت او پولیسو د خلکو بې باوري لا نوره هم زیاته شوې ده. ریاست له دغې بې باورۍ پرته نور هیڅ نشي کولی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.